وهي 54 آیتا او په دې صورت کې 54 آیاتونه دي 54 و6 رکوعات او 6 رکوعګانې دي د دې صورت نوم چې دی حامیم السجده دی یو بل نوم ورته هم اغوستل کېږي سورة المصابیح ورته هم ویل کېږي او بل نوم ورته هم اغوستل کېږي سورة الاقوات دا درې نومونه لري د دې صورت دا صورت چې دی دا حامیم السجده د دې نه مخکې 2 صورتونه نور هم تیر شوي دي 2 هغه او 3 نمبر دا د دې دا 9 صورتونه دي 9 صورتونه په قطار به راځي دی پسې دا 3 صورت شروع شول 4 پاتې دي دی پسې دی 9 صورتونو ته دا تفسیرونو والا وته الحمامیم وته وي څه لکه الحمامیم یا الحوامیم دا وته وي دی 9 صورتونو ته مشترکه یو نوم وته غسته دي دا ولی ځکه چې د دې 9 صورتونو شروع په سر شوی دا په حامیم سره شوی دا د دې نه مخکې سوره مؤمن تیر شو دا غي ابتدا هم سره په حامیم سره شوی د دې صورت ابتدا هم سره لکه په حامیم سره شوی دا نو به هو به بسم الله ذکر دا بسم الله برکت ډیر زیات دی حدیث کې راځي چې کم کار به بسم الله سره شروع شي وی دا کار به پوره کیږي او کم کار چې په بسم الله شروع نشي حضور علیہ السلام حدیث وی دا کار څه دی دا بنا تمام دا بنه پوره کیږي علما د دې حدیث ترجمه دا کوي چې کم کار په بسم الله شروع نشي وی هغه کار بلنډې بوچي وي کیږي به خو به برکت به پوره کیږي بنا نا تمام وي او بل حدیث کې راځي کله چې یو کار په بسم الله سره شروع شي دا خیر کار غوري خالقه د ګناه کار نه غوري کله چې یو کار په بسم الله شروع شي یو کار ته کې بسم الله دی اویلا دا کار وسره د برکت نه ډک وي او دا کار وسره ستاسو لپاره کافي کیږي او الله به پکې سره ډیر خیر اچي اته چې ساره کار لازم مزدوري لازم ډیوټي لازم ارسل لازم بسم الله وای دکاندار دکان کولای بسم الله دی وي ډرایور کا گاډي سٹارټینګ نو بسم الله دی وي دې کې ډېر برکت ته د دې بسم الله متعلق ماته یو واقعه یاد شوله په 1994 کې د اخبار یو ټوټه پرته و د مون والد صاحب سره په تفسیر کې پرته و په 1994 کې د هغه اخبار هغه ټوټه و سره سم پرته د کتاب کې سره پرته ده هغه کې یو واقعه لیکلی و چې دا پاکستان چې لا جوړ شوی نو د 47 نمخ کې چې دا ټول هندستان دلته انګریزانو هندوانو دا ټول یو هندو نو په دې هندستان کې دلته هندوان هم اوسېدل او مسلمانان هم اوسېدل او اکثریت پکې د هندوانو زیاتو اکثریت د چا زیات لګا د هندوانو نو د مسلمانانو تعداد لږ کم او قوت هم د هندوانو اول کې زیاتو نو د مسلمانانو یو عالم او د هغه مسلمانانو عالم به دا کارو هغه په خپل کور کې خپل بچو ته خپل بیبي ته خپل وړو ته خپل غټو ته ټولو ته دا یو تربیت ورکړو چې څه کار کوي نو بسم الله وایي که مثال وبراله نو بسم الله وایا که پیزار اچي نو بسم الله وایا هر کار سره کولو کې بسم الله کې ډېر برکت نو عالم خپل بچو له دا تربیت جوړ کړ نو بچو به چې پکور کې مثال څه شي کې خودو یا وراغستو بسم الله به وي نو د دې سره په گاوند کې یو انده و اندوان خډیرو یو ځوان جینې و انده هغه به د مسلمانانو د کور ته براتله څنګه چې گاوند کې خلک یو بل کرزي نو هغه هم دې ته قتل چیردا خدا مسلمانان چې سکار کوي ساخلی سراخلی سیګدي نو بسم الله وای لوی واړو ټول به بسم الله ویلا ناغه اندویم دا ټکی زده کو بسم الله به وی هغه هم څه د کور ته چې بلاړه که مثال جارو به والا نو بسم الله به وی بیا ورور به دا بسم الله دومره اثر راغی دومره برکت راغی د بسم الله چې هغه پټه مسلمان شو ایمان یې راوړ چې ایمان یې راوړ نو کور کې ته مور په پیښ و مور په لور باندې پویږي کنه مور په پیښ چې دا خدای لور می جوړ مسلمانه شوی دا د به عبادت هم پټ کو
بل دا ټکي به وي چې څه شی به مثال راغستو یا به څه شی کېښودو بسم الله به وي نو مور به پېښه مور ورته وایي چې بچیا دا ته خو چې کومه کلمه وې دا کلمه خو د مسلمانانو ده دا مه وایه دا مه وایه دا خو موږ خو مسلمانان نه یو نو هغه دی ورته څه غم غرض ونه کړو یو ورځ چې دی نو دا مور پې مکمل پوه شو چې دا خو جوړه مسلمانه شوې ده نو پلار ته ولوي خاوند ته وی دی ښځې وی دا لور خو جوړه مسلمانه شوې ده دې له څه غم کول پکار دي دا ختمول غواړي نو پلار یې ورته وي دې مور ته وله وی ته دې ته څه ترغیب ورکړه که په ترغیب پوه نه شو په نصیحت پوه نه شوه بیا به ولې لږه سزا ورکړو که په سزا پوه نه شوه نو به بیا به ولې څه طریقه وکړو نصیحت یې ورته ډېر وکړو هغې وی نه زه خپله مسلماني نه پرېږدم مسلمانۍ خو ډېر لوی خوږوالی دی که نه ډېر خوندور دین دی زموږ دا اسلام وایي نو هغې وي زه ایمان نه پرېږدم اسلام نه پرېږدم مسلماني نه پرېږدم نو بس دې پلار یې داسې وکړه که دا زه اوس وژنم نو بیا به څه دی په کلي علاقه کې به بدنام شم نو داسې وکړو وي دې لپاره به څه دی د پاړونه به ولې یو غټ مار راوړم مار او هغه مار به ورته په سلوخي کې کېږدم څه پیټارګي کې یا برسه کې او ښه تېره مار نو بعد دې ته دا به په صدوکه باندې هغه مار خواته ورولو چې څنګه دا هغه مار وویني بس مار به خامخا په دې ټک وچلي به دا به مړه شي موږ به ترې خلاص شو او بدنام به هم نه شو نو هغسې څنګه دی پلار یې مار تیار کړی داسې پیټارګي کې یې ښودی او المارۍ کې یې ښودی دا لوري چې څنګه مثال کور کې ورته مور ورته وي بچیا وي تا له پلار چې دی د سرو زرو هار راوړی دی څه شی دی راوړی د سرو زرو هار غاړه کې دا زنانه ناچي د امیل چې ورته ویل کي تا یې د سرو زرو امیل راوړی دی لاړ شه هغه امیل دی واچوه هغه ورته مورې کوم دی پروت دی وي کمره کې په المارۍ کې پروت دی هغه واچوه نو چې څنګه دا کمرې ته ته دې سعادت ولکه دی بسم الله او چې څنګه هغه المارۍ کلو کړې ده هغه پیټارګي نه سر اوچت کړی کې د سرو زرو هار پروت د مار نه الله څه شی هار ته الله هغې ښه مې دا امیل واچو بار کمرې نه راوتله مور پلار یې وایي چې به زه بس مار به ټک ورکړي موږ به ترې خلاص شو چې څنګه راووته د کمرې نه بهر مور یم حیرانه پلار یم حیران د هغې بسم الله دومره برکت چې مور یم ایمان راوړو پلار یم ایمان راوړو ټول خاندان ایمان خبره پوه شوې بسم الله وایي الله چې د صورت په اول کې بسم الله ذکر کړی د هر صورت په اول کې دا ډېر لوی کمال دی بسم الله به وایو انشاءالله هر کار چې کوو بچو له هم د عادت جوړ دی په روټۍ سره چای سه اخلي څه کېدي سره اخلي بسم الله وایه ښه جي بیا ورپسې د قرآن صفت بیانېږي الله وایي دا قرآن ما نازل کړی بېشکه چې دا الله نازل کړی دې کې شک شبهه نشته په دې کې نه څوک رد و بدل کولی شي په دې کې نه څوک تحریف کولی شي او چې چا کړی دی الله تباه و برباد کړی بیا ورپسې دویم صفت د قرآن دا بیانېږي کتاب فصلت آیاته الله وی دا قرآن دا یو داسې کتاب دی که نه فصلت آیاته چې جدا جدا دي د دې آیاتونه لکه جدا جدا دي که خپل خپل جدا جدا آیات دی په هر آیات کې خپل خپل جدا جدا حکم دی د الله د طرف نه دریم صفت وره قرآنا عربیا الله وی دا قرآن ما په عربي ژبه کې نازل کړی پسې کې لکه په عربي ژبه کې عربي ژبه کې الله ځکه دا قرآن نازل کړي چې دا قرآن نازل چاته ولکه عربو ته د مکې مشرکانو ته ولیکن د هغې ژبه څه وه لکه د مکې د مشرکانو ژبه څه وه عربي وه ولیکن بعضو څه د ایمان راوړلو او اکثرو څه د ایمان راوړلو رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو قرآن یې څه دي ومنلو نو الله وي قرآنا عربیه الله وي دا قرآن ما څه دي په عربي ژبه کې نازل کړی او عربي ګوره ډېر ښکلې زبان دی ښه عربي ژبه نه ده ډېر د فصاحت نه ډکه ژبه ده ډېر ښکلې زبان دی عربي لقوم یعلمون دپاره د هغه قوم چې څه دي پوهېږي ور څلورم نمبر صفت بشیرا الله وي دا قرآن زیرې ورکوونکی دی څه دی لکه زیرې ورکوونکي څه مطلب زیرې ورکوونکي مطلب دا دی الله وي دا قرآن د مؤمنانو دپاره د جنت زیرې ورکوونکی دی خدای دې نصیب کړي دا جنت ونذیرا او الله وی يرونکې دی دا قرآن يرونکې څه مطلب الله وی کافرانو د پاره يرونکې دی چې کافرانو ګور ایمان راوړی ګور جهنم دی دوزخ دی عذابونه دي دا پنځم صفت شو د قرآن فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون نوی زیاد دا کافران چې دي څه دي مخ واړه دي قرآن نه فهم لا يسمعون او دی وی دوی نه اوري دی قرآن لره
اے رسول الله مبارک په چې کله دې ته د قرآن یو آیات یوړلو یا به د قرآن څه حکم یوړلو نو دوی به وي زموږ غوږونه کار نه کوي. چا به وي؟ کافر به وي. کافر به وي وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعونا. کافر به وي زموږ دا زړونه په پردو کې دي، وایي زموږ غوږونه کار نه کوي. غوږونه یې کار کوو، غوږونه یې څه دي لکه کار کوو، خو قرآن یې پسې دی نه اورېدلی. الحمدلله دا قرآن دا ډېر برکتي کتاب دی. قرآن په خپله هم وایې، بچو ته هم ښایې، دا شانتې ارزي چې د قرآن تاسو د قرآن د زده کړې ته ناستئ. قرآن زده کړې ته ناستئ څه دپاره؟ الله رضا دپاره. الله رضا دپاره زه هم ناست یم، تاسو هم الله رضا دپاره ناست یئ. قسم په خدای که ستاسو دا ناسته قسم په خدای دا ستاسو دا ناسته دا د برکت ډکه ده، دا د برکت ډکه ده. دا یو آیات، دا 3 آیاته، 2 آیاته یا رکوع چې مونږ ووایو نو په دې د وجې نه څه دي مونږ او تاسو ته یو آیات چې چا د قرآن زده کړلو 100 رکعاتو نفل نه زیات ثواب دی. 100 رکعاته نفل کوئ څومره ګران کار دی. دې ته کښېنئ، دې درس ته په دې شکر وباسئ، په دې د الله تعالی شکریه ادا کړئ چې خدای ستا شکر چې تا خپل کلام ته کښېنوي. ګورئ دې سره بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی. حامیم. الله پوهیږي په معنا د دې حروف باندې. تنزیل من الرحمن الرحیم. نازل شوی کلام دی د مهربان ذات او د نهایت رحم والا د طرفنا. کتاب فصلت. دا یو کتاب دی چې جدا جدا شوی دی آیات او آیاتونه د قرآن دی عربیا په عربي ژبه کې دی. لقوم یعلمون. د هغه قوم دپاره چې پوهیږي. بشیرا زیر ورکوونکی دی ونذیرا او یرونکی دی. فاعرض اکثرهم. پس مخ ترې واړولو زیاتو د دوی نه. فهم لا یسمعون. پس دوی نه اورېدي قرآن لره. وقالو وایي دا کافران قلوبنا چې زړونه زمونږه فی اکنة په پردو کې دي مما د هغې خبرې نه تدعون الیه چې ته بلي مونږ هغې ته وفي آذاننا په غوږونو زمونږ کې وقر کوڼوالی دی من بیننا زمونږ په منځ کې و بینک او ستا په منځ کې حجاب پرده ده. فعمل نو ته خپل کار کوه اننا عاملون موږ به خپل کار کوونکي یو. صدق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله مونږ ټولو ته پرې اجرونه ثوابونه راکړي. یا الله که زموږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي. یا الله ستا د کلام د خاطره، ستا د قرآن د خاطره، یا الله ستا د ښکلي کتاب د خاطره یا الله په مونږ ټول باندې رحم وکړي. یا الله ته مونږ ټول په خپل رحمت کې راګیر کړي. یا الله ته مونږ ټول په خپل رحمت کې راګیر کړي. یا الله دا چې کم ناس ملګري دي، مشران دي، کشران دي، ځوانان دي، خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي. یا الله د چا کورونو کې بیمارۍ ختمې کړي. یا الله د چا کورونو کې یا الله نور صفتونه مصیبتونه جنګ جګړې خدای د قرآن د خاطرې دې ختم کړي. چا څه پریشانۍ دي خدای پریشانۍ ختمې کړي. یا الله د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب ته پیدا کړي. چا شته دی خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. یا الله دا قرآن په مونږ باندې د ترجمې سره خدای ستا د رضا لپاره د مرګ نه مخکې برابر کړي. خدای پاک د خپل رضا سبب یې وګرځي. یا الله د قرآن د ایمان خوږوالی یا الله مونږ ته رانصیب کړي. د ګناهونو د سپېرتوب نه خدای ته بچو ساتي. خدای مونږ ټولو له خیر راکړي. د ما والد صاحب ته د اوږې بیمار دی، سبا کېدای شي اپریشن له بوځي نو دوا ورته وکړي چې الله ورله صحت ورکړي. یا الله شفا کامله نصیب کړي. یا الله کم چې د خپې تکلیف دی خدای د تکلیف یې ختم کړي. یا الله او زما د مقتدیانو سره خدای ته خو کړي. یا الله دې ما سره ډېره ګزاره کړي خدای ته دې سره خو کړي. یا الله ته په دې باندې خپل رحم وکړي. یا الله دې ټولو له خوشحالۍ ورکړي. د غمونو نه خدای ته بچو ساتي. صلی الله تعالی علیه